په هیڅ حالت کې تسلیم نشي او آن د ځان وژنې اجازه هم نه لري. که 3 کاله وي یا هم 5 کاله موږ بیرته په تا پسې راځو، خو ته به تر هغه وخته پورې دښمن ته د آرام خوب اجازه نه ورکوي. دا هغه خبرې وې چې د یوه ځوان ژوند یې بدل کړ او دا داسې یو امر و چې هغه یې 29 کاله دې ته مجبور کړ چې له خپله ژونده څخه لرې واوسېږي. مارچ 1940 کال د دوهمې نړیوالې جګړې له پای څخه 29 کاله تېر سوي وه. هر لوري ته سوله او سوکالي خپره سوې وه، خو د فلیپین د لوبانګ ټاپو په تورو او ویرونکو ځنګلونو کې یو سرتېری لا هم جګړه کوله. د هغه یونیفارم له ډېرو ځایونو څیرې سوی و، خو ټوپک او توره لا هم ځلېدله. دا سړی بل څوک نه بلکې د جاپان د امپراتورۍ د پوځ یو استخباراتي افسر و چې د دویمې نړیوالې جګړې له پای څخه 29 کاله وروسته هم یوازې جګړه روانه ساتلې وه، هغه هم د امریکایي ځواکونو پر وړاندې. فکر وکړئ کله چې ټوله نړۍ د سولې جشنونه لمانځي، نوي ښارونه جوړیږي او خلک زاړه جنګونه هیروي، دا سړی یوازې په داسې جګړه بوخت دی چې کلونه مخکې پای ته رسېدلې ده. د هغه نوم اونوډا و، هغه کس چې وخت ورته په 1944 کال کې ودرېدی. هغه فکر کاوه چې دښمن لا هم ورته کمین نیولي او کله ځنګله ووځي نو نیول کیږي. خو دلته پوښتنه دا راولاړېږي، څنګه یو کس دومره کلونه بغیر له کوم اکمالاتو او سپورټ څخه ژوند په دغسې یو ډول سره تېرولی سي؟ د نړۍ لپاره دویمه نړیواله جګړه په 1945 کال کې پای ته ورسېده، خو د هغه لپاره دا جګړه تر 1940 کاله پورې روانه وه، ځکه تر څو چې وروستی سرتېری تسلیم نسي جګړه په تخنیکي ډول پای ته نه رسیږي. آیا دا یوازې د یو سرتېري دندې ته ژمنتیا وه؟ که د هغه داسې کلکه اراده چې هغه یې د دویمې نړیوالې جګړې وروستی بندیوان کړ. هیرو اونوډا په 1922 کال کې د جاپان په کوچني کلي کې وزیږېد. دا نو هغه جاپان نه و چې موږ یې اوس د ټکنالوژي او پرمختګ له امله پیژنو. هغه یو داسې جاپان و چې غوښتل یې ټوله نړۍ تر خپل واک لاندې راولي. په هغه وخت کې ماشوم ته له وړکتوبه دا ور زده کېدل چې د امپراتور لپاره ژوند وکړي او که یې اړتیا پیښه سي نو د هغه لپاره مړ سي. اونوډا هم په همدې سخت نظامي چاپیریال کې لوی سو، په داسې فضا کې چې تسلیمېدل پکښ کې هیڅ ځای نه درلود. هلته دا باور و چې له ماتې وروسته تسلیمېدل له مرګ هم بدتر دي. اونوډا ته له کوچنیوالي دا ورښودل سوي وه چې وفاداري یعنې د کومندان خپل امر د خدای امر ګڼل، خو هغه کوم امر و چې هغه یې 29 کاله یوازې جګړې ته اړ کړ. 1944 کال و، جګړه خپل اوج ته رسېدلې وه. جاپان د امریکا او متحدینو په وړاندې جګړه کوله. حالات ډېر خراب سوي وه او جاپان په دې جګړه کې سخته ماتې خوړله، خو د پوځ مشرانو یو وروستۍ تګلاره جوړه کړه. داسې ګوریلا سرتېري وروزل چې په پټه د دښمن په سیمو کې بریدونه وکړي او هغوی ته زیان ورسوي. اونوډا هم له همدغه څو ټاکل شوو کسانو څخه یو و چې د ناکانو په نظامي ښوونځي کې وروزل سو. دا عادي پوځي ښوونځی نه وه، دلته هغه ته د استخباراتو، جاسوسي او پټو بریدونو بشپړه روزنه ورکړل سوه. هغه ته دا هم ورزده سول چې څنګه په ځنګله کې یوازې ژوند وکړي، څنګه د دښمن اکمالاتي لارې وسوځوي او څنګه د ګوریلا جګړې له لارې یوه لویه اردو خورا زیاته ستړې کړي. خو تر ټولو مهمه هغه ځانګړې لارښوونه وه چې کومندان یې ورته وکړه. د روزنې له پای ته رسېدو وروسته کومندان د هغه سترګو ته وکتل او ویې ویل په هیڅ حالت کې تسلیم نسي. دا هم په یاد ولره چې ځان وژنه هم نسي کولی. که 3 کاله وي یا هم 5 موږ به بیرته درپسې راسو، خو تر هغې پورې به ته دښمن ته د آرام خوب اجازه نه ورکوي. همدا خبرې د هغه په ذهن کښې دومره ټینګې سولې چې د راتلونکو 29 کلونو لپاره د هغه ژوند بدل کړ. د دې ماموریت لپاره اونوډا د فلیپین د لوبانګ ټاپو ته واستول سو. دا یو کوچنی ټاپو دی چې له ګڼو ځنګلونو ډک دی. د نظامي پلوه دا ځای د جاپان لپاره ډېر مهم و، ځکه د امریکا او متحدینو اکمالات له همدې لارې تېرېدل.
اونوډا چې وروستی یو استخباراتي افسر و، دنده یې دا وه چې د دښمن اکمالاتي لارې ګډې وډې کړي، پټ بریدونه وکړي او سیمه د دښمن لپاره خطرناکه کړي. هغه باید هلته تر هغې پاته سوی وای څو جاپاني پوځ بیرته د هغه د راوستلو لپاره راسي، که دا 15 کاله وخت ونیسي او یا هم 10 کاله. خو لا یو کال هم نه و تېر سوی چې په اګست 1945 کې نړۍ د لومړي ځل لپاره د اټومي وسلو کارېدنه ولیده. امریکا د جاپان پر هیروشیما او ناګاساکي ښارونو باندې اټومي بمونه وغورځول او وروسته جاپان رسمي تسلیم سو. جګړه پای ته ورسېدل. جنگ خو ختم سو، خو داسې څوک نه وه چې د لوبانګ ټاپو په ځنګله کې اونوډا ته دا خبر ورسوي. هغه لا هم له خپلو درو ملګرو اکاتسو، شیمادا او کوزاکا سره په کمین کې ناست و. متحدین چې پوهېدل هلته جاپاني ګوریلا سرتېري سته، په زرګونو پاڼې یې وغورځولې چې پکښې کې لیکل سوي وه جاپان تسلیم سوی، جګړه ختمه ده، له غرونو راکښته سي. خو کله چې اونوډا دا پاڼې ولوستلې، شک یې وکړ. هغه فکر وکړ چې دا د دښمن یو چال دی او غواړي په دا ډول هغه له ځنګله وباسي او وینیسي، ځکه هغه ته مخکې له مخکې ویل سوي وه چې دښمن به درواغجن خبرونه خپروي. د اونوډا په ذهن کې یوازې یوه خبره وه، تر څو چې زما کومندان بیرته نه وي راغلی، جګړه روانه ده. له همدې ځایه د هغه اوږد او سخت امتحان پیل سو. هغه او د هغه ملګري په ځنګله کښې د پیریانو په څېر ګرځېدل. د دوی سره نه سرپناه وه او نه هم کافي خواړه. که له دوی سره څه وه، یوازې ونې او لمده ځمکه وه چې دا د دوی کور جوړ سو. هغوی به خامې کیلې او کوپړې خوړلې. کله ناکله به یې د خلکو له کروندو وریجې غلا کولې. کله چې لوږه ډېره سوه، له ځنګله به راووتل او یو غوا به یې ښکار کړه، بیا به یې غوښه وچه کړه چې څو میاشتې په همدې ګزاره وکړي. دا یوازې د ژوندي پاتې کېدو مبارزه نه وه، هغه ځایي اوسېدونکي او پولیس هم د خپل ځان دښمنان ګڼله او پر دوی به یې بریدونه کول. دا یوازینۍ جګړه ډېره درنه بیه لرله. د هغه ملګري هم ورو ورو ستړي کېدل، خو ځکه چې اونوډا د هغوی مشر و، مجبور وه د هغه اطاعت وکړي. ورو ورو یې ملګري یو په بل پسې له منځه ولاړل. په 1949 کال کې اکاتسو تسلیم سو. په 1954 کې شیمادا په نښته کې ووژل سو او بالاخره په 1972 کې وروستی ملګري کوزاکا هم مړ سو. اوس اونوډا په بشپړه توګه په ټاپو کښې یوازې پاته سو. د دې ټاپو خلکو ته دا معلومه وه چې جاپاني ګوریلا دلته موجوده ده، خو اونوډا هغوی د دښمن ملاتړي ګڼل او د شپې له طرفه به یې پرې بریدونه کول. په دې 29 کلونو کې هغه او ملګري شاوخوا 10 ځایه خلک ووژل او له 100 ډېرې ټپیان کړل. پولیسو څو ځله هڅه وکړه چې هغه ونیسي، خو د هغه ګوریلا روزنه دومره قوي وه چې هر ځل ترې تښتېده. د فلیپین حکومت څو ځله هڅه وکړه چې هغه قانع کړي چې جګړه نوره ختمه سوې ده. له الوتکو څخه یې ورته ورځپاڼې وغورځولې. د هغه د کورنۍ لیکونه او انځورونه یې ورته ورسول. حتی د لاوډ سپیکر له لارې د هغه د ورور غږ هم ورته واوروه. خو اونوډا دا ټول د دښمن دسیسې بللې. دی نو اوس خورا ډېر مشهوره سوی و. ځینو باور درلود چې هغه مړ سوی، خو ځینې ویل چې یا هغه لا هم ژوندی دی او دلته په دې ټاپو کې ګرځي. په پای کې کله چې پوځونه او پلټونکي ډلې ناکامه سوې، یو 40 کلن جاپاني ځوان هیرو سوزوکي دا کار بغیر له کومې وسلې ترسره کړ. هغه یو عادي سړی و، یوازې د عجایبو لیدونکو شوق یې درلود. هغه په ژوند کې یوازې 3 ارمانونه درلود. لومړی د پانډا لیدل، دویم د ایټې لیدل او دریم د اونوډا پیدا کول. هغه لوبانګ ټاپو ته ولاړی او یوازې په 4 ورځو کې اونوډا وموند. د 1940 کال د فبروري په 20 نیټه دواړه سره مخامخ شول. اونوډا غوښتل پرې ډزې وکړي، خو سوزوکي په جاپاني ژبه د هغه نوم واخیست او ورته وویل: اونوډا صاحب، امپراتور او د جاپان خلک ستا په اړه اندېښمن دي. تر دې وروسته هغه ورته وویل چې جاپان اوس یو پرمختللی هیواد سوی دی. خو اونوډا یوازې یوه خبره کوله: زه یوازې هغه وخت باور کوم چې زما کومندان راسي او ما ته امر وکړي. سوزوکي پوه سو چې دا جګړه په وسلو نه بلکې یوازې په یو امر ختمیږي. خو مشکل اوس دا و چې کوم کومندان دته دا امر کړی و. تر دوهمې نړیوالې جګړې راوروسته دا چې هغه چیرې دی څوک نه پوهېدل.
څو ورځې د جاپان دولت په هغه پسې پلټنه وکړه او بالاخره د جاپان حکومت د هغه پخواني کومندان چې اوس په یو کتابتون کې کار کاوه او خپل روزمره ژوند یې د یو عادي انسان په څیر کاوه میجر تانګیوچي پیدا کړ. یو ځانګړی پلان جوړ سو او د هغه پلان مطابق میجر و ټاپو ته واستول سو تر څو اونوډا د خپل امر څخه خلاص کړي. کله چې اونوډا خپل کومندان ولید نو سمدستي په نظامي حالت کې ودرېد او سلامي یې وکړل. کومندان یو کاغذ راویست او ورته یې ولوست: افسر اونوډا، جاپان مات سوی، ستا عملیات نور ختم سوي، خپله وسله تسلیم کړه. هغه چې 22 کلن ټاپو ته تللی و اوس 52 کلن سوی و. هغه خپله ځواني، خپل ملګري او د ژوند غوره کلونه د وفادارۍ لپاره قرباني کړي وه. کله چې هغه جاپان ته ستون سو د یو ملي اتل په توګه ولمانځل سو. هغه د هغو خلکو پر مرګ ژوبله خواشیني څرګنده کړه چې د دښمن په ګمان وژلي وه. خو هغه جاپان چې اونوډا پرېښی و نور خورا بدل سوی و. هغه له دې نوي ژوند سره عیار نه سو او له یوه کال وروسته برازیل ته ولاړ. په 1996 کې هغه بیرته هغه ټاپو ته ولاړی. د خلکو سره یې غم شریکي وکړله، خلکو ته یې مالي مرستې ورکړلې او د زده کړو لپاره یې فنډ جوړ کړ. هغه وروسته د خپلې کیسې په اړه مرکې هم وکړې او خپل کتاب یې ولیکئ. اونوډا په 2014 کال د جنوري په 14مه د 91 کلونو په عمر په ټوکیو کې مړ سو. په دې کې شک نشته چې جاپان دا جګړه وبایله، خو ولې اونوډا هغه یوازینی پوځي و چې دا جګړه یې وګټله، خو له وخت سره یې جګړه حتما وبایلله. دا نو د افسر اونوډا کیسه وه. امیدوار یم چې د بهایند ساټ یوټیوب چینل دا ویډیو به مو حتما خوښه سوې وي. مخته یې در سره شیر کړئ، لایک او کمنټ وکړئ او سبسکرایب مو هیر نه سي.